کهاني کې به موږ دا ګورو چې کامران نومي هلک یورپ ته ورسېده کنه. راځئ چې دا ویډیو ټوله وګورو. زما نوم کامران دی. زه د سوات یو وړوکي کلي کې اوسېدم. زموږ کور ډېر غریب دی. پلار مې د خټو کار کاوه. مور مې د خلکو کورونه کې کارونه کول. ما به د سکول نه پس هوټل کې چیر خرڅوله او لږې پیسې به مې ګټلې. خو زړه کې مې یو لوی امید و چې زه به یورپ ته څنګه لاړ شم، ډېرې پیسې وګټم، مور پلار ته نوی کور واخلم او خوشحاله ژوند وکړم. ما به تل په موبایل د یورپ ویډیوګانې کتلې، سړکونه، لوی لوی عمارتونه، موټرونه، ښکلي خلک، او ما ویل زه ولې نشم هلته تللی، ولې زما ژوند داسې بیکاره دی. یو ورځ زموږ کلي ته یو سړی راغلو، ویل یې زه د یورپ ایجنټ یم، ډېر لږو پیسو سره تاسو یورپ ته رسوم، هلته کارونه شته، ژوند شته، خوشحالي شته. ما دا خبره مور ته وکړه. پلار مې غلی شو، خو مور مې وویل زویه که دا ستا قسمت وي نو الله به پکې برکت واچوي. موږ خپل لوښي خرڅ کړل، مور مې خپل ټول کالي خرڅ کړل او ایجنټ ته هم 8 لکه روپۍ ورکړې. موږ چې د پاکستان نه ایران ته ورسېدلو نو غرونه و، یخه واوره وه، ویره وه. ایجنټ موږ ایران ته ورسولو. موږ شپه په شپه د غرونو په منځ کې روان وو. د شپې روان وو ځکه چې پولیس نه وي. زما خپه پکې زخمي شوه، وینې به راتللې، خو ایجنټ ویل که ایسارېږو نو پولیس هم نیسي یا به مړ شي. یو شپه یو ماشوم زوی د یخنۍ نه مړ شو. موږ ټول وژړل، خو مجبوري وه نو موږ بیرته نه راتلی شو، نو مخکې تلل اسان وو. ترکیه ته ورسېدو. هلته موږ د ایجنټ یو خرابه کوټه کې کېنولو. هلته موږ 3 میاشتې تېرې کړې. یو ډوډۍ به په 3 کسانو تقسیموله او اوبه کمې وې، ساه تنګه وه، غسلخانې یو ځای وې، ناروغان ډېر وو. زما یو ملګری هلته ناروغه شو خو علاج نه و، هغه مړ شو. موږ یې جنازه هم ونه کړه. یو شپه ایجنټ راغلو، وی ویل نن شپه یورپ ته روانېږو. موږ ټول یوه زړه کښتۍ کې کېناستلو. 30 کسان وو، خو کښتۍ کې د 10 کسانو ځای وو. خو یو بل د پاسه څه لاندې څه د پاسه کېناستو. د شپې تیاره وه، یخه هوا وه او په سمندر کې تیزه چپه راغله نو کښتۍ چپه شوه. هر څوک چغې وهلې. زه د یو تختې پسې ونښتم، خو زما 3 دوستان عارف، زبیر او کلیم د اوبو لاندې شو، مړه شول. زما سترګو کې تر اوسه د هغوی چغې دي. زه په تخته باندې یونان ته ورسېدم. زه ژوندی پاتې شوم او پولیسو ونیولم. یو میاشت په زندان یعنی جیل کې وم. بیا ما پناه واخیسته. هلته ژوند ډېر سخت خو نه جبر راتله، نه راسره کاغذونه، نه څه پاسپورټ، نه څه عزت و. خلک به راته بد کتل. ما هوټل کې صفایي شروع کړه. ما به ځمکه جارو کوله، ما به غسلخانې پاکول. ما سره د مور او پلار تصویر په جیب کې و. ما به هغې ته هره ورځ کتل او ډېر زیات به مې ژړل. یو پیغام خپلو پښتنو وروڼو ته ورکوم چې یورپ ته مه ځئ. یورپ د فلمونو خوابونو نه فرق لري. یورپ ته خو ځئ نو 3 لارې اختیار کړئ. تعلیم وکړئ، د مهارتونو سره تیار شئ، قانوني لاره غوره کړئ. زه اوس هم یورپ کې یم، خو زما زړه بیرته په کلي کې پاتې دی. ما خپل عمر، ملګري، عزت او سکون له لاسه ورکړو. د ویډیو پیغام دا دی چې یورپ ته بې قانونه، بې کاغذونو او قاچاقبرۍ لارو باندې بالکل مه ځئ، ګنې بیا به ډېر زیات خفه یې. په کمنټ کې راته ووایئ چې څوک د یورپ تګ شوقیان دي.